بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو، ملګرو، عزیزانو، انډیوالانو. امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. ملګرو، زه نن تاسې ته د بې فروشن یا د واړه ګاډي د لیسنس په باره کې لږ غوندې معلومات درکوم، ځکه چې دلته زما یو ملګری یا انډیوال مې ده چې هغه سره ما خبرې کولې، خبرو پر راغلی وای چې دا سوالونه سړي ولې نه زده کېږي، دا ولې دونه سخته دي او داسې داسې که نه. البته دوستانو یا ملګرو، ما هم دا سوچ کوه مخکې چې دا خو واقعیت داسې ده. دوستانو، زه تاسې ته یو لږ غوندې معلومات در کوم، امید ده چې دغه معلومات تاسې ته په هره لاره کې په کار درشي. البته خط متې درته معنا کوم نه، ځکه چې دوستانو د زما د الماني په پښتو درسونو باندې ډېرو خلکو نیوکې وکړې چې دا داسې دي او هسې دي، خو دوستانو بعضې ملګري به وایي چې دا څه وایي دا څه نه وایي. دوستانو هغه ما ته معلومیږي چې مثال زه تاسې ته داسې نشم ویلی چې واقعیت داسې ده واسې ده، خو خیر یا به یو څه د زما هم تنبلي یا څه هغه مشکلاتو، خو ولې زه تاسې ته معلومات در کوم که چېرې دا د ستاسې په کار راغله خوښو ته ښه که نه. هغه کوم ملګري چې ما نه غوښتي وایي تی چې څنګه زده کوې نو هغسې معلومات ما ته راکړه، نو هغه هم ډېره ده. نو زه دا ویډیو اوله کې تاسې ټولو دپاره کوم، که ستاسې ټولو نه په کار خاص ملګری چې ده د هغه دپاره خو سپیشل ده. او یوه خبره بله دوستانو چې هغه ده چې ما کوشش وکړ چې هغه ته ما ویلې زه به یو دوه ویډیوګانې وکړم چې تا ته معلومات وشي چې ته باید دا څنګه وکړې څنګه وکړې. دوستانو همداسې چې موږ او تاسې غږېږو، موږ او تاسې ته د خپل غږ نه معلومېږي چې موږ او تاسې څونه وغږېدو، خو ولې کله چې موږ تاسې ویډیو کوو بیا معلومیږي چې موږ څونه وغږېدو یا دا ویډیو څومره اوږده شوه. دویمه خبره دا چې په تلیفون باندې چا سره غږېږو بیا معلومات کېږي چې موږ تاسې باندې څونه مصرف راځي. نو په هغسې وخت کې موږ تاسې ته خپل هغه حساب معلومیږي، که چېرې دا غږېدل یا د هر څه په پیسو باندې وای نو ولاکه څوک چې خبرې یا چې کولی نو هر چا به خپل بچت کوو. خو خیر به هر حال امید ده دوستانو چې د ګپ ټکي هم پکې درته وایم چې خفه نه شئ. نو ملګرو په دې ویډیو کې لږ غوندې معلومات درته د اوله نه وایم چې خبرې څه شی دي. نو هره ویډیو چې ده د 15 دقیقو یا د 14 دقیقو پورې جوړوم، چې 3 یا 4 کې یا په 15 ویډیوګانو پورې حکم توضیحات چې ما ته معلوم دي یا زده دي راته، زه به درته دا ټول جوړ کړم او په ویډیو کې به درته ځای په ځای کوم، بیا به درته یوټیوب ته اپلوډ کړم. خو خبره دا یو خبره بله درته کوم، که چېرې دا د ستاسې په درد راغله او تاسې پوهېدئ چې مثال خبرې، البته پخوا وختو کې ما هم داسې فکر کوه چې داسې یو کس زه خبرې دې ورسره نه کوي، دغه صحیح او غلطو سوالونو په باره کې خو دې لږ معلومات راکړي. که چېرې بیا د ستاسې غوښتنه وه نو تاسې کولی شئ چې یوې ویډیو لاندې دمدغو البته دمدغه فروشین ویډیوګانو لاندې چې صرف تاسې د هغه صحیح سوالونه کلیک کولو باندې غواړئ چې مثال خبرې زه به څنګه وایم چې کوم یو صحیح ده کوم یو غلط ده، نو زه به بیا تاسې ته په دمه یا په کلاره باندې دا ټول 1498 سوالونه دي. البته ما سره په دغه سیډۍ کې کېدای شي د نورو دفترونو یا د نورو کورسونو سوالونه او جوابونه فرق وکړي. نو البته زه دلته لږ معلومات در کوم چې تاسې په دغه طریقه کولی شئ زده کړئ. او که چېرې دغه کورس هغه خوښ و نو زه به دا تاسو ته دا 1498 سوالونه درته صحیح به درته بیا کلیک کوم، وړې ویډیوګانې به درته وکړم او وابه چوم که بیا هم ترې نه زده کول او که نه زده کول هغه د ستاسې خپل کار ده. خو اوس به د خیره شروع کړو چې ګورو څه کېږي. ښه دوستانو، دا چې د سی ډي پروګرام ده چې سی ډي مې په هغې کې ور اچولې ده کمپیوټر کې. دویمه خبره چې دا خلاص کړو. درېیمه خبره دوستانو، سی ډي م چې واچوله تو چې دا اوس یې ور وچلئ ښه دغه ده وچلې ده. په دې ځای کې دا سی ډي چې ده د ماریا کورس سی ډي ده چې دغه شماره او ادرس ده. البته دا د زما نه ده، دا د هغوی دي. که چېرې غواړئ تماس خبرې یا شی ورسره وکړئ ادرس هم پکې ده، هر څه دغه ځای کې دي. او اوس په دې ځای باندې کلیک کوو. دا سی ډي چې ده ما په کمپیوټر کې اچولې ده او هر څه نوم هر څه مې ورسره لیکلي دي. هغه به لږ مخکې چې یو دغو پاکټونو نه یو ته ننوځو زه به بیا درته ووایم دغه ځای کې زما نوم هم بیا شته. نو چې کله دا واچوئ نو بیا تاسې ته وایي چې تاسې خپل نوم ولیکئ. نو دغه ځای کې یو وړه پاڼه غوندې راخلاصېږي، بیا هغې کې که فامیلي نوم سره لیکئ خپل نوم او فامیلي نوم
یا مثال یو نوم لیکئ خو مثال هغه د دې لپاره غواړي چې دوستانو تاسې کوم کورس انتخابوئ او دغه کورس مثال خبرې موټر سایکل یعنی د واړه ګاډي غټ ګاډي ټریلا بس هر یو شی چې انتخابوئ که 2-3 دانې انتخابوئ که ټول انتخابوئ یو ځای نو هغه د ستاسې پورې هغه لري تړاو لري خو د دې خاطر دا نوم غواړي چې مثال خبرې دغه په دغه سیډۍ کې دغه شیونه دا سړی زده کوي نو مغه سوالونه سره درته راوړي که نه همداسې په دې سیډۍ کې ډېر سوالونه دي. ښه دویمه خبره ده بله خبره دا چې دغه ته وایي پروفونګ یعنی پروفونګ امتحان یعنی دې ته خو موږ تاسې په اوله کې نشو تللی ځکه نشو تللی چې موږ تاسې سوالونه یا په صحیح توګه یا په لږه په همداسې یاداشي توګه باندې زده کړي بیا ورتلی شو. او بله خبره دا چې مثال په دغه نورو کې هغه دي مثال بیلې بیلې ګوتې شته دي خو دا شیونه ضرور نه دي دلته تاسې خپله هم کولی شئ چې چک یې کوئ یا معلوم پکې وګرځئ. او دغه چې دا مودل لیزن یعنی مثال خبرې دا سوالونه حل شوي سوالونه لولو نو ګورئ دوستانو په دې کې تاسې هیڅ کله مه غواړئ چې تاسې په دې کې سوالونه زده کوئ. ګورئ زه درته مثال په توګه راولم که دا کې لیکم که دا کې لیکم دې کې په درد نه خوري اسانه دي که نه اوس دغه د امتحان په باره کې دي دا ګورئ په دې کې دغه 4 فولډرې چې دي په دې کې د هغه په باره کې دي درته وایي چې مثال دغه سوالونه دي دغه سوالونه دي او دغه ځای کې دغه ټول په دغه 3 پاکټونو کې دي چې مثال د 5 نه د 3 سوالونو پورې د 3 نه د 2 پونکټ یا لمبرو پورې او د یو نه یو پورې دغه کې دا دي نو دا چې دي ته د ضرورت نشه ټول دغه دي دغه ځایو کې باید زده کړئ. په دې ځای کې چې کلیک کوئ ګورئ دوستانو دا ټول یو ځای راځي ښه او که چیرې په دې ځای کې نه په دې کې کلیک کوئ نو په دې کې درته بیا لږ کم کړي دي مثال خبرې تاسې کوم یو پاکټ یو پاکټ زده کوئ بیا چې دا 3 واړه پاکټ زده شو بیا په دې ځای کې کولی شي چې 3 واړه تاسې کلیک کوئ بیا د مخې نه همداسې جوابونه ورکوئ ښه. او بله خبره دا چې اوس د دې ځای نه وځو او دغه بل په باره کې دا مثال خبرې د دې هم زده کول ضرور دي هغه ځکه چې دوستانو په دې کې تاسو ته د لوحو او مثال خبرې بعضې چې د دوی څه معلومات دي خو یعنی دا هم پکې ضرور زده کول پکار دي یعنی لوحې سرکونه او چې نه پوهېږم خو خپله پوهېږئ چې په لارو کې ډېر مشکلات او تونلونه ورسې داسې شی راځي په دې ټولو کې هغه ټول په دې کې شته دي او بیا دغه دریو ته ضرورت نشته په حواله کې تر څو دلته زده کړي نه ځکه چې دوستانو اوس لکه مخکې مې درته ویلي اوس دا وګورئ دلته چې دي بیل پاکټونه دي او که چیرې تاسې دا کلیک کوئ دې کې پاکټونه نشته بیا صرف همدغه دا وګورئ دغه ټول راځي او هغه دلته ټول حل شوي د دې نه موږ او تاسې نه زده کېږي ډېر کم خلک دي چې زده کوي نو کم څه چې په کومه طریقه چې وایم هغسې ډېر خلک یې زده کولی شي نو هغه اسانه لاره درته ښیم. ښه امیدوارم چې دوستانو تاسې پوه شوي اوس به د دې ځای نه ووځو. زما چې کوم یو مطلب ده تاسې ته هغه دغه مطلب ده چې تاسې په دغه اوبن کې زده کوئ. ګورئ دوستانو اوس دغه ته راځو اوس په دې ځای کې هم مغه حساب ده. اوس ګورئ دغه ډېر اوس کلیک کوو او دا ډېر هم چې کلیک په دې ځای کې دغه یو کلیک کوو چې یعنی دغه سوالونه موږ تاسې اوس زده کوو که همداسې شي دوستانو دا ټول ما هغه کړي دي خو خیر به هر حال اوس به زه ستاسې دپاره دغه 26 سوالونو په باره کې لږ غوندې معلومات درکړم بیا به ترېنه ووځم وخته پورې دغه رات 9 دقیقې ویډیو وشوه تقریبا څه کم نو بیا به نور معلومات په بله ویډیو کې درکړم. ښه دوستانو وګورئ په دې کې ما جبري یو دانه سوال غلط وواښه بیا هغه دلته لاړ بیا مې بېرته یو پیر کلیک دلته مې راوسته. دوستانو اوله خو دا چې دغه چې کوم سوالونه دي حل کړي هغه دلته له غونډ لاندې راکوزېږي چې څو پورې تمرین وکړي همدغسې صحیح حل کې دغه ځای ته راکوزېږي. که په دې ځای کې دې ځای ته چې راکوز شو او کوم یو داسې مثال خبرې بیا امتحانه نو غلط شي هغه بیرته پاس سر ته خیږي بیا به کلیکای دلته لاندې راکوزېږي دا ډېره ښه طریقه ده د تمرین. او بله خبره دوستانو چې دلته یو سوال کوم یو پاتې لکه دغلته چې اوس دا 2 سوالونه پاتې دي نو دا تاسې نشئ کولی چې دا وګورئ درته وایي اول دام صحیح که ځکه وګورئ اوس دلته کلیک پې کوم دلته وګورئ
دا د خط معنا یې درته نه کوم، تاسې خپله دوستانو پوهېږئ لکه زما د الماني پښتو درسونو باندې ډېرې نیوکې وشوې. نو دوستانو همداسې لکه کومنټونو دې ځایونه نه معلومېږي، دوستانو ما ته د خپل ایمیل د طریقې نه معلومېږي چې څنګه چل نو څنګه چل نه ده. خو خیر بهرحال خدای پاک دې توفیق راکړي، زه دغه شی پسې ونه ګرځم، بیا به ګورو چې څه کېږي څه نه کېږي. خو اوس زه د دې ځای معلومات در کوم. نو دوستانو دا وګورئ، یعنې دا نه غواړي. او که چېرې زه دا کلیک کړم اوس په دې ځای کې مثال خبرې زه دا صحیح سوالونو ته صحیح جوابونه ورکړم، نو زه بیا څه شی کولی شم؟ نو زه کولی شم چې اوس وګوره دا مې صحیح ورکړه. ښه اوس زه په دې ځای کې تاسو ته نه وایم چې څه شی غلط دی او څه شی صحیح دی. دا زه تاسو ته البته په بله ویډیو کې درته وایم. ښه خو زه صرف دغه د ستاسې په مخ کې زه دا سوالونه لاندې ځای ته ورکوزوم چې باید دا هغه شي دا څرنګه خپل ځای پیدا کړي. اوس په دې کې په دې کې دا ګورئ دوستانو زه بیخي خط وایم نه، ځکه چې زما داسې حفظي زده شو. اوس ګورئ دوستانو په دې کې اوس مثال خبرې دغسې بیعکسه چې دي، په دې بیعکسو کې بعضې څلور واړه جوابونه چې صحیح، نو په هغې کې تاسې ته خیر ده لږ سخته په ځان تېره کوئ. نو دغه ځای کې سوال یې زده کوئ چې دغه مقصد څه شی ده، تاسې بیا پوهېږئ دلته دا څلور واړه صحیح دي. ښه او بعضې کولی شي چې دلته د همدغو ټکو نه یم د همدغو خطونو نه یم ووایئ. او زه په بله ویډیو کې بیا درته وایم، خو په دغه ځای کې دغونه درته وایم چې کولی شي تاسې دا سوالونه د دغه اول سر نه، د منځ نه او د دغه آخر نه، د دې درې ځایونو نه تاسې په نښه کوي په غیر د کامل خط لوستلو نه. نو هغه څنګه کوئ زه به په بله ویډیو کې درته وایم. خو اوس فلحال زه د دغه ځای په باره کې درته وایم لکه مخکې چې څنګه دوه سوالونه پاس ختلي وو، اوس دغه نه یو بیا درته پاس خېږم، زه به هغه د ویډیو نه بعد زه بیا هغه کوم. اوس دغلته ګورئ دوستانو څلور واړه صحیح دي، څلور واړه صحیح دي، خو ځکه په دې څلورو کې یو دانه م غلط ووښمه. ګورئ دوستانو دغه ځای کې راته وایي چې دا غلط ده. اینه دوستانو یعنی دلته څلور واړه صحیح دي، تا ولې دا یو هغه کړ؟ یعنی دوستانو باید څلور واړه کلي شي، دا مه وایئ چې ولا دا درې صحیح کلي کړه که دا یو پاتې م ښه خیر ده، نه دا باید غونډ کلي شي. ښه په دې کې اوس درې دانې صحیح دي، اوس زه په دې کې درې دانې زه کلي کوم. اوس ګورئ ښه زه تاسو سره خبرې کوم، خط یې نه وایم، خط به یې سړی کوم وخت کې ووایي، نو دغه راوګورئ کلي شو. ځکه په دې کې ما یو شی په نښه کړی، زما خپل رمز یا خپل پن کوډ شته ده چې زه هغه به یې زه تاسو ته په راروانه ویډیو کې ووایم. نو ګورئ دوستانو چې هغه ده. او د دې نه په غیر بله خبره دا چې اوس ګورئ ځکه دلته هر څه دا ټول باقي مانده صحیح جواب ورکړم، نو دلته هغه کېږي هغه دوه سوالونه مانه پاس وختل. وګورئ دا اوس صحیح دي، مثال خبرې دا اوس چې کلیک کوم تاسې دغه ځای ته ګورئ دلته وایي antwort richtig، یعنی جواب صحیح ده. او هغه سره علامه چې دلته راشي نو بیا وایي چې دا غلط ده. او دغسې ستر خطونه چې دغه غلطي او دغسې صحیح چې نو دا صحیح. او که دغه ځای کې یو علامت تا نه یې کړي او دا یو دې کړي، نو بیا دلته غلط درته راځي، وایي antwort falsch ist. ایست ورسره خو antwort falsch یعنی وایي جواب غلط ده. اوس مثال خبرې دغه 15 دقیقې چې څو پوره کېږي دغه پورې زه ګورم. ګورئ دوستانو په خپل سپیډ کې یا په خپل هغه باندې زه څو دانې زه تاسو ته حل کوم. وګورئ بیخي خط نه وایم، زه به د ستاسو سره همدغسې په هغه کې دا څه رانومېږي تیز خبرې م کوم چې تاسې پوه شئ چې زه یعنې خط نه وایم. او زه د هغه دی دلته زه دا سوالونه هغه کوم. او تاسې به هم ګورئ چې مثال خبرې کوم چې درته ویل د ستاسې په مخکې مې غلط کلیک کړه، نو هغه مې غلط کلیک خپله جبري غلط کلیک کړه. او تاسې به وګورئ چې زه په غیر دغه نه زه نور غلط نه کلیک کوم. ولې نه کلیک کوم؟ ولې چې دوستانو ما زده کړي دي، یعنې مثال خبرې تمرین ما ته معلوم شوی چې دا څنګه زده کېږي او څنګه نه زده کېږي. ښه هغه 14 نیمې دقیقې شوې، خو دلته چې زه اوس مخکې به څنګه په کومه لاره باندې ځم. ګورئ دوستانو چې خپله ښه ګورئ چې مثال خبرې زه هغه ته نه ګورم، ښه چې مثال خبرې خط ووایم او دا ما کوم ځای نه زده کړي او څنګه مې زده کړي دي. ښه نو دوستانو هو دغه خبره درته کومه، زه باید خپل خط په نښه کړم، زه خپل خط باید ولټوم چې مثال خبرې کوم یو خط ده. ګورئ دوستانو چې په غیر د لوستلو نه زه دې ته جواب ورکوم. ښه نو خپله باید تاسې فکر وکړئ چې دا سړی بیا څنګه کوي. خو په نورو ویډیوګانو کې درته وایم. خو زه دغه دا 14 دقیقې ویډیو دې بس ده. او دغه یو دانه چې دغه Zusatzfrage یعنې دا تکرار به هم درته صحیح کړم او نور به ترې نه ووځو. بس دا به په همدې ځای پرېږدو، په همدې ځای باندې صحیح ده. نو اوس فلحال دې نه ووځو.
وګورئ دوستانو هغه یو دانه مې چې جبري کلیک نو دا وګورئ دوستانو دلته یو خو چې نمرې کمې دي وګورئ بیرته هغه پاس لاړه یا دا په یاد ساتئ هغه د ویډیو تقریبا اوس 15 دقیقې پوره کیږي نو دوستانو په پاک الله باندې سپارم ښه وخت خو ښې چارې تر څو زه دا نورې ویډیوګانې درته پوره کوم د الله په امان